په اوسنی وخت کې مصنوعي ځیرکتیا یا AI ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې ده. د لیکوالانو ترمنځ دا یو مهم بحث راپورته شوی دی چې آیا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ لیکل شوي متنونه او محتواوې د باور وړ دي؟ آیا دا لیکنې او محتویات په هماغه بڼه چې AI لیکي د خپرولو وړ دي؟ د دې ونې په خپرونه کې به د محتوا لیکوالې سارا سکټ د تجربې له لارې په دې موضوع خبرې وکړو. ترڅنګ به یې پوه شي چې ناسا د 2026 میلادي کال لپاره یو مصنوعي روباټ جوړوي چې د انسانانو په څیر په سپوږمۍ کې تجربې ترسره کړي. او د ګوګل شرکت د نوي اعتراف په هکله به هم پوه شي چې ترکیه کې په 2023 میلادي کال کې 10 میلیونو خلکو ته د زلزلې وړاندې کولو خبرداری نه ورکړی. سلامونه، ستړي مشئ. زه شاکر الله وفادار یم او دا د ټکنالوژۍ خپرونه ده. تاسو یقین میډیا ګورئ. آیا د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ لیکلي متنونه سم دي کو ایډیټ ته اړتیا لري؟ د تولیداتو د بازار موندنې یوه مدیره سارا سکټ چې د ټکنالوژۍ شرکتونو لپاره د ویبپاڼو منځپانګې لیکي وایي د مصنوعي ځیرکتیا له امله یې عاید ډیر شوی دی. په تېره مۍ میاشت کې د منځپانګې یو تولیدونکي شرکت له هغه سکټ سره اړیکه ونیوله او په بیړه یې د یوې داسې ویبپاڼې د تېروتنو د سمولو غوښتنه ترې وکړه چې د پیرودونکو خدمتونو برخه یې په مصنوعي ځیرکتیا جوړه شوې وه. داسې یوه چاره چې د پیسو د سپما پر ځای ډېرې ستونزې پنځولې وي. میرمن سکټ وایي د یادې ویبپاڼې محتوا ډیره معمولي او لومړنۍ وه او هیڅ راښکون پکې نه و. میرمن سکټ چې په اریزونا کې ژوند کوي دې ته اندېښمنه نه وه چې کاروبارونه دې د دې په څیر محتوا لیکوالانو یا کاپي رایټرانو ګمارلو پر ځای د چاټ جی پی ټي په څیر مصنوعي ذهانت ته مخه کړي. هغه وایي دمګړۍ له ډیرو لیکوالو اوري چې د مصنوعي ځیرکتیا لخوا د کښل شویو محتواو پر سمون بوخت دي. نوموړي وایي یو چا له ما سره اړیکه ونیوله او ویل چې 90 سلنه کار یې د مصنوعي ځیرکتیا له امله د لیکل شویو محتواو سمول دي. نو زه یوازې نه یم بلکې ډیری لیکوالان شته چې له همدې لارې پیسې ګټي. اغلی سکټ په ټوله کې د مصنوعي ځیرکتیا ضد ذهنیت نه لري او ټینګار کوي چې دا یوه غوره سرچینه کیدلی شي. ناسا د 2026 کال لپاره یو پرمختللی روباټ جوړوي چې د سپوږمۍ پر سطحه به څېړنې ترسره کړي. دا روباټ به چې 2026 کال کې د انسان پر ځای سپوږمۍ ته واستول شي او هلته به څېړنې ترسره کړي. دا روباټ د LEGS یا لونر ایکسپلوریشن ګراوند سپورټ په نوم یادیږي. د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کار کوي او هدف یې د سپوږمۍ پر مخ د خاورې، چاپیریال، منابعو او هلته په سطحي جوړښتونو پلټنې کول دي. په دې روباټ کې ځای پر ځای شوي سنسورونه د دې وړتیا لري چې د سپوږمۍ پر مخ ځان ته نقشه جوړه کړي، د یخ او اوبو نښې ومومي او راتلونکو انساني ماموریتونو لپاره خوندي سیمې په نښه کړي. د ناسا د انجینرانو په وینا دا روباټ به له سپوږمۍ څخه سطحي انځورونه راوړي چې د انسان دایمي حضور ته به زمینه برابره کړي. دا ماموریت به د سپیس ایکس شرکت په مرسته عملی شي. دا د ناسا شرکت د ارټیمس ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. د ګوګل شرکت اعتراف کړی چې د ترکیې زلزلې په هکله یې 10 میلیونو خلکو ته خبرداری نه دی ورکړی. د ټکنالوژۍ نړیوال شرکت ګوګل منلی چې د زلزلې د لومړنۍ خبرتیا سیسټم یې د ترکیې د 2023 کال د مرګونې زلزلې پر مهال خلکو ته په سمه توګه خبرداری نه دی ورکړی. د ګوګل د لومړنۍ خبرتیا سیسټم له لارې د زلزلې له مرکز څخه په کابو 150 کیلومتره واټن کې 10 میلیونو خلکو ته د زلزلې له پیښېدو 15 ثانیې وړاندې د لوړې کچې خبرداری لیږل کېدای شوی. خو د ګوګل یاد سیسټم د ترکیې د 2023 کال د لومړنۍ 7.8 درجې زلزلې په تړاو یوازې 409 کسانو ته د اقدام وکړی خبرداری لیږل شوی و. د ګوګل د عجیبه سیستم څنګه کار کوي؟ د ګوګل سیستم چې د انډرایډ زلزلې خبرتیا
DJI په نوم یادېږي د ډیرو هغو موبایلونو د ټکانونو د کشفولو وړتیا لري چې پر انډراید چلیز غونډال یا عملیاتي سیستم چلیږي. دا چې د زلزلې څپې په ځمکه کې نسبتا ورو حرکت کوي نو شونې ده چې په تړاوي خبرداری ولېږل شي. د ګوګل تر ټولو جدي خبرداری اقدام وکړي نومیږي چې د کارکوونکي په موبایل کې یو لړ الارم رامنځته کوي. که د دغه خبرداری پر مهال موبایل د الوت حالت یا نه مداخلي موډ کې وي بیا هم د زلزلې خبرداری د موبایل پر ښیښه راڅرګندېږي او ټول سکرین پوښي. دا خبرداری د زلزلې د ځواکمنو ټکانونو له کشفېدو پر مهال چې د خلکو ژوند ګواښلی شي کارکوونکو ته لیږل کېږي. ګوګل شرکت د خبردار اوسې په نامه یو بل خبرداری چې نسبتا کم جدي خبرداری ګڼل کېږي هم لري. دا خبرداری د زلزلې د سپکو ټکانونو پر مهال کارکوونکو ته لیږل کېږي. که موبایل د الوت حالت یا نه مداخلي موډ کې وي نو دغه خبرداری د کارکوونکو د موبایل پر ښیښه نه راڅرګندېږي. کارکوونکو ته د ګوګل لخوا په ترکیه کې د زلزلو په تړاو د اقدام وکړي خبرداری ورکول خورا مهم و ځکه چې لومړی زلزله سهار وختي په ځایي وخت 4 بجې او 19 دقیقو کې پیښه شوه چې ډېری کارکوونکي ویده وو او یوازې یوه ډېر جدي خبرداری راویښولی شول. د ګوګل څېړونکو په ساینس ژورنال کې د ترکیې د زلزلې اړوند د سیسټم د نیمګړتیاو په تړاو جزئیات خپاره کړي چې تر ډېره یې پکې د ګوګل د کشف الګوریتمونو محدودیتونو ته اشاره کړې ده. د لومړۍ زلزلې لپاره د ګوګل سیسټم د زلزلې د ځواکمنتیا کچ MMS د 4.5 او 4.9 درجو ترمنځ اټکل کړی و خو په حقیقت کې زلزله 7.8 درجې وه. له زلزلې وروسته د ګوګل څېړونکو الګوریتم بدل کړ او د لومړۍ زلزلې خبرداری په نمونه‌یي ډول بیا کارکوونکو ته ولېږه. دا ځل سیسټم هغو 10 میلیونو کسانو ته چې په ډېر خطر کې وو د اقدام وکړی خبرتیاوې 70 میلیونو کارکوونکو ته چې د زلزلې له مرکز څخه لرې سیمو کې اوسېدل د خبردار اوسئ خبرتیاوې ولېږلې. ګوګل وایي د زلزلې د لومړنۍ خبرداری او سیسټم یې بشپړونکی دی خو د هیوادونو د ملي سیسټمونو ځایناستی نه دی. په هر صورت ځینې ساینسپوهان اندېښمن دي چې هیوادونه پر هغې ټکنالوژي ډېر باور کوي چې په بشپړ ډول ازمویل شوې نه ده. د ګوګل څېړونکي وایي تر پیښې وروسته تحلیل یې د زلزلې د لومړني خبرداري سیسټم ښه کړی دی او په 98 هیوادونو کې په دې تړاو خبرتیاوې خپرې کړې دي. ګرانو کتونکو دا وه د ټکنالوژۍ له ډګره د دې اونۍ راټول شوي مطالب. تر بلې اونۍ مو زه شاکر الله وفادار په لوی الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ ښاد او بریالي اوسئ.